د جوارو زیر سکړک بو هغه جواره به پروتو دی پښتنو به په شملو کې ورمات کو خو د انګريز غاخونه ورمات کړل ملک ته آزاد کو انګريز نه لار خطا کړه هغه د جوارو زیړه روټي هغه ورانه کړي شملې عزیزانو داغي خون او لذتم لاړو په ثابت کلی کی با چا روټي په طبخي نشولې دلې چې پراټه روټي په واچي او کو چا په خکړه هغه ډېر خوش قسمته انسانو خورونو سکونی ځان سره یو هغه مشرانو هر څه ځان سره یو سکونی یوړو د دین مینه یوړه د دین هغه خوشحالي یوړه په جمعات کې به یو مشر نو محله به ثابت داغي تپوس ته روانه وا په ټوله محله کې به یو مشرو یو سپینګیره وو په خدای قسم دې چې دل تراغلم ما ته یاد شي د ما ډېر داسې دوستان اوس موجود دي الله دې خوشاله لري یو قرباني متفقو خوندو پکې لذتو پکې زمانہ وړاندې بالا چې ما نه دي لیدلي اب څنګه خلقو حیا وا ادب ورونو دغه د دین نقشه مونږ ته راغله پاتې ده اوس مونږ ته د پښتنو خبره د لاره د سیده کېدو چل نه راځي تاسو ټول مشران وایي چې مونږ به په یا به لوګې وشو یا به اور بل شو په غره کې او بیا به خلکو له پته ولګېدل سبا روجه ده او یا سبا اختر دی زرعی څومره شوي لیکن یو د درد نه ډکه خبره هغه دا ده چې کم لچک کم د دین مینا او محبت د هغې خلقو په زړه کې و زمونږ د زړونو نه جنازې وتلي دي کتاب میں کتلو د حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ په حالات زندگی باندې میں نظر پرې وته موضوع میں بلا کتلا عنوان میں اوکتنو ډېر خوند راکو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ لوروا خپلار ایمان نو راوړي د ایمان راوړو خاوند د ایمان راوړو عبید الله بن جحش یا عبد الله بن جحش د ایمان راوړو خاوندم ایمان راوړو یعنی زوم او لوري دواړو ایمان راوړو په دغه دور او زمانہ کې د ابا سفیان یو ځان ته چرچا په عربو کې لکه نن چې زما استا یو څوک د سفر نه راشي نو خلق ستړي مشي ته راځي د هغې دور یو عجیبه دستورو چې د چا زوی یا لور هغوی به د دوی د نظریې نه خلاف شو نو دا به هغوی ته بیا داسې پیغورو دا به هغوی دپاره دومره سخته صدمه وه او چې چا به یې تپوس ونکو نو بیا به یې د هغه سره مړی ژوندی پرېښودلو تا زما په دې حالاتو کې تپوس ونکو نو ابا سفیان لا ایمان نه و راوړی دغې وخته پورې د عربو خلق ورته راتلل ډلې ډلې ابی جهل لعین راغې ورته وی یا ابا سفیان تا ته پته شته کنه ټول د عربو زنانه در پورې خاندي ټول د عربو سړي در پورې خاندي تا ته پته نشته ځان دی پټ کړی دی ویښ شه سترګې کولو کا لور دیم دین پرېښودو زوم دیم دین پرېښودلو د هغې علاج پکار دی خپلوان رشته دان ټول رال ابا سفیان وی زم حیران ما څه فیصله کول غواړئ
ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ را اغوختلا ورطوی تد چالوری ورطوی واللہ استالوری ما ورطوی اگورا ما تاز پکم دن باندے ما اگورا رنو تد اگورا پکم دن باندی دی قوم قبیلی تا اگورا پکم دن باندی دی بہترین جواب ورکے ورطوی اے پلارا کم دن باندھ چتا ولاڑی دا دن صحیح نہ دے غلط دے و پلارا پا کم دن چیز مارو ندی دا دن صحیح نہ دے غلط دے اے پلارا راشا زدرت صحیح دنو خیمہ اغا دن دادے چے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راشد دینو خیم تو خب غلط روانے تو چاہتا سجدہ لگے دا خکانے دے دا خستا پلاس جول بوتے کانے دے تورت الہ ہوئے وپلارا لاتو مناتو عزا تاسی ورت خدایان وائی حال دادی چلاتو مناتو عزا خدایان ندی راشپ لارا تاسی خدای درت اخیما چه دا لاتو مناتو عزا دا دے پشانتے دا ٹول کانی او بوٹی داغ مخلوق دے اللہ خالق کل شیء اللہ خالق کل شیء پلارا دا سدی پلارا دا حسن دی ابا سفیان جلال کے راغے ناگہانی دلور کم سو تلاس واچولو اللہ جل جلالہ دا دوی پا مینس کی داسیو پرد خورکڑلا ولی التا خلق والار دی التا دمکی خلق والار دی التا داسی کسان والار دی چنن مشرکان دی او سباب ورط رب العالمین ایمان نصیب کئی اللہ پردر آخوا رکڑا دا با سفیان زردہ دی چیزتینا داغی کم سو تلاس واچم پزم کیرا اغرزوما زداغی دسر نالو پٹ اغرزوما زاغ پزم کبان دیوارتم خلقو تا اعلانکم چی زما دلور حال تو گو رئی ربی کائنات دا تمام زمین دا تمام اسمانونو مالک دا سمندرنو مالک دا شر او دا خیر مالک رب العالمین داسی پر درا خورکڑلا چی اے ابا سفیانا داد چانی کا کرا ولما چاہتے وقت خیمنا دا ام حبیبی وقت بسو گورنا تیک پزمک باندی اگرزے دا غیباد بدن کپڑا اوچتشی و تا تسپت دا و ابا سفیانا دا برا روان وقت دا جناب رسول اللہ نکاح کے رازی دا با نکاح کے رازی دا چاہتا نخیم دا قربانی اثر رأوزی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ واللہ چی رب دا چاسر سودا کرنا اگا سودا عبس ندا اگا دا عزتونو دا خوشحالی سبب گرزی دلے زما محترمو معززو مشرانو ووری ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہاوی دا پلار سترگی میں دا سے بار راوتلی دی اگا لگے وے خودی چھ مالا کم گزار راکئی زد درد نہ محسوسو ما بہرحال زما دخاون حال بدل لیں عزیزان وعوری ایمان منگتچارا نصیب کرے جواب راکی سم جواب راکی ایمان چارا کرے قرآن شریف چارا کرے دا جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دا عظیم نعمت مونږ ته چا راکړی عزیزانو یاد ساتئ چې چا د خپل نعمت شکریه ادا کړې نه ده حال ته ګورئ بیا دا عبدالله بن جحش یا عبید الله بن جحش په اولنو مسلمانانو کې دی لومبي مسلمانانو کې دی لیکن د نعمت ناشکری وکړه بے قدری وکړه بهرحال دې زینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو ته خودنه کړو چې هجرت کوي حبشې طرف ته ځي حبشه کې یو باچا او نجاشي رحمه الله نجاشي باچا تا عبد الله بن جحش یا عبید الله بن جحش او ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دیم هجرت کو چلال د ډېرو تکالیفونه نجات اومندلو خو چې کله الته ورسېدل نو لوی وفد د مشرکانو لاړو او نجاشی باچا ته پیغام پرې خودو چې اے نجاشی باچا هغه خلق تا تراغلی هغه خلق تا ته هجرت کړي کم خلق چې ستاسي بی بی مریم